السلام علیکم ملګرو، تاسو ګورئ النخیل مارکیټینګ او زه یم احمد زبیر. څنګه چې تاسو ته معلومه وه، ما درته ویلي وه چې په 12 اکتوبر باندې فیصل ټاون فیز 2 لانچینګ کیږي. نو تاسې د فری لانچ کم پرایس چې دی د 12 اکتوبر مخته تاسې د هغه د ریټو څخه فایده وکړئ او څونه چې وسي تاسې خپل د 15 مرلو سپیشل بوکینګ وکړئ. نو تاسې ته به هغه مخته په یو ښه په کم ریټو کې به درته پیدا سي. دوم دا ده چې د لانچینګ بعد بیا به په دې ریټ کې ډیر زیات فرق راځي. اوس فیصل ټاون منیجمنت د 15 مرلو سولډ آوټ ولیکئ چې خرڅ وه. په مارکیټ کې هم 15 مرلې بالکل خرڅ سوي دي، نسته او زموږ سره هم ډیر لیمیټډ فارمونه وه. نو اوس داسې دی چې په مارکیټ کې تاسې د 15 مرلې علاوه تاسې د 8 مرلې، 10 مرلې او 14 مرلې، یو کنال او 2 کنال فارمونه چې دي، فارمونه چې دي او پلاټونه درته پیدا کوی سو موږ. او د دې علاوه فیصل ټاون یو بل ښه پیکیج ورکوي. هغه پیکیج دا دی چې هغه په 20% ډسکاونټ ورکوي هغه انویسټرو ته، هغه کسټمرو ته چې کوم چې په فل کیش باندې پلاټ اخلي. نو دا یو ډیر ښه پیکیج دی چې ته اوس 15 مرلې چې اوس قیمت دی 22 لکه 95 زره، نو هغه به تا ته 22 لکه ته راسي. دغسې چې موږ راواخو د 8 مرلې والا، 8 مرلې چې 18 لکه دی هغه به ستا 10 لکه ته راسي. نو دا یو ډیر ښه پیکیج دی د فیصل ټاون چې کوم نوم دی او د دوی چې کوم سټینډرډ دی. نو کوم ملګري چې غواړي دلته انویسټمنټ وکړي نو دغه یې موقع ده. دا څنګه چې تاسې ولیدئ چې 15 مرلې پلاټونه ختم سول، نو داسې د دې مارکیټ تیز دی. نو دغه رقم به دا نور پلاټونه هم دي، د هغو هم ډېر کم وخت دی، ډېره زموږ سره هم کم بوکینګ پاته دی. نو تاسې کوشش وکړئ چې تر زره تاسې بوکینګ وکړئ او د یو ښه سټینډرډ سوسایټي کې تاسې ځان ته پلاټ واخلئ، هلته د ژوند دپاره، د ګټې دپاره تاسې انویسټمنټ وکړئ. او نور انشاءالله تاسو سره به زه داسې اپډیټډ یم په فیصل ټاون فیز 2 د نور معلوماتو دپاره. او انشاءالله زما به کوشش دا وي چې تاسو ته هر هغه موقع اپورچونټي راوړم چې هغه تاسو ته فایدهمنه وي. او په اسلام آباد کې چې کوم د پروپرټي په هکله معلومات انشاءالله هغه به هم زه ستاسو سره شیر کوم. تاسې زموږ فیسبوک پیج لایک کړئ، زموږ یوټیوب چینل دی النخیل مارکیټینګ، هغه سبسکرایب کړئ. نو انشاءالله تاسو ته به نور دغسې معلومات راوړم. کور ودان.